دوستان سلام او وخت مو پخیر. زه مرهون یم د ژبپوهنې د بنسټونو یو بل لږ تر نورو درسونو اوږد درس ولې په زړه پورې درس ته ستاسو راغلاست وایم. دا زموږ اووم لوست دی. په دې لوست کې موږ د نړۍ د ژبپوهنې د تاریخ په اړه غږیږو. که څه هم چې موږ په لومړي سر کې ویلي وو چې د ژبپوهنې علم د فیلالوژي سره یو ځای مطالعه کېدی، فیلالوژي یا تاریخي څېړنو یا تاریخي مطالعات سره یو ځای مطالعه کېدی، مګر وروسته دا علم رابیل سو او په جلا توګه مطالعه سو. مګر کله چې موږ دغه علم مطالعه کوو، موږ مجبور یو چې دغه اولو برخو ته ولاړ سو. کله چې موږ د نړۍ د ژبپوهنې په اړه بحث کوو، د نړۍ په تاریخ کې د ژبې په اړه لومړني بحثونه هماغه بحثونه دي چې په تورات شریف کې راغلي دي، او د تورات شریف دغه بحثونه د ژبې د اړوند لومړني بحثونه دي چې په کتابي بڼه زموږ سره موجود دي. له تورات څخه وروسته تیتو پرک مذهبي، عقیدتي او فرهنګي بحثونه موجود دي، ولې یو یې هم ثبت شوي دي. کله چې موږ د ژبپوهنې د تاریخ مبدا پیلوو، هغه له لرغونې اریانا د ډېرې مشهورې سیمې ګندهارا چې د اوسني مشرقي څخه تر پېښور پورې دغه سیمې راتللې. دلته د یو مشهور سانسکریت پیژندونکي یا د سانسکریت د ویدي تمدن د مذهب چې هغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی و، د دغه ویدونو د مطالعې لپاره د پانیني لخوا د یو ګرامر رامنځته کول دي چې د ویدا سرودونه په مطالعه کېدل. دا له میلاد څخه 4 یا 5 پیړۍ وړاندې دی. دا لومړنی ژبپوهنیز اثر دی چې د نړۍ په تاریخ کې د عالمانو او پوهانو لخوا لاسته راغلی دی او په دې اړه بحثونه موجود دي. دغه د پانیني ګرامر وروسته د نورو ټولو ژبپوهنیزو موادو، ګرامرونو او د ژبو د تعاملاتو لپاره استفاده کېږي. یعنی دغه د ژبپوهنې لومړنی اثر هم د مذهبي سرودونو د مطالعې لپاره منځته راغلی دی چې اغلب ګمان یې 4مه پیړۍ د ولې تر 5مه میلادي پیړۍ پورې د دې قدامت رسیږي. او د دې په نړۍ کې دا ثابتوي چې د لومړني ژبپوهنیز اثر رامنځته کېدل هم په اریانا کې ترسره شوي دي. اریانا چې پر 3 سیمو ویشل کېدله، چې مرکز یې بلخ، جنوبي اریایان چې هندیان دي، او شمالي اریایان چې ایرانیان دي، چې د ماد تمدن او د ویدي تمدن دوی رامنځته کړي وو. او دوی له موږ څخه بیل شوي 2 تمدنونه وو چې په دغه سیمو کې تیتا او پرک سول، او تر اوسه پورې دلته موجود دي، چې د یوه ژبه سانسکریت او د سانسکریت څخه وروسته هندي او ګجراتي او دا نورې ژبې وتلي دي. او له زړې ویدي د ماد کومه ژبه چې وه، چې هغه اوستا وه، د هغه څخه په منجني و فارسي و دغه ژبې چې دي هلته په زړه فارسي ده، او پهلوي د ساساني د اشکاني ده، دا ټوله دغه څخه د اوستا څخه راوتلي. ولې دا زموږ د موضوع بحث نه دی. موږ چې کله د پانیني له ګرامر څخه راتېرېږو، بیا دوهم ځای چې د علومو شروع اکثر وخت په هغه ځای په اړه کېږي، هغه یونان دی. په یونان کې عالمانو د ژبو په اړه غږېدلي دي، چې تر ټولو لومړی کس سقراط و چې په دې اړه یې بحثونه کړي وو، او د هغه څخه وروسته یې شاګردان راپاڅېدل او دغه خبرې یې سره وڅېړلې چې ارسطو راغلی، او لومړی سړی افلاطون و، د افلاطون څخه وروسته ارسطو راغلی، او ارسطو د خپل استاد خبرې وڅېړلې، او بیا چې د سقراط موضوع راغله، او دغه موضوعات همدغسې په تدریجي توګه راغلل مخته. خو د یونان یوه جالبه خبره دا ده چې یونانیانو هیڅ کله د بلې ژبې په اړه تحقیقات که یې هم کول، په یوناني یې کول، او ټول اثار یې په یوناني لیکلي دي، او دا د دوی د کامیابۍ تر ټولو غټ راز و. او هغه وخت لا ډېر بریالی سو چې اسکندر مقدوني پاچا سو، او ارسطو د استاد و، او د سره یې ګډ کار کوي. که څه هم د ارسطو څخه مخکې سقراط او افلاطون ځینې بحثونه درلودلي وو د ژبې اړوند، خو هغه په دغه اندازه مطرح نه وه. مګر ارسطو د اسکندر مقدوني سره یو ځای د یوې لوی امپراتورۍ په رامنځته کولو، د نړۍ په ټول اوږدو کې د پاچاهۍ په نیولو وروسته د یوناني ژبې د غنامندۍ لپاره کار شروع کړ، او د نړۍ ټول آثار یې را جمع کړل او په یوناني یې ترجمه کړه. حتی تاریخي موضوعات موجود دي چې دوی کوښښ وکړي چې دغه یې وسوځله، اوستا یې وسوځله، او دغه ډېره برخه له منځه ولاړله، خو هغه برخې چې پاته وې هغه تر اوسه پورې خوندي شوي دي. د یونان ډېر مشهور ژبپوهان د پروتوګراس په نامه و، ارسطوکلاس یا افلاطون یا پلاتون و، ارسطو و،
رواقیان دا یو بل ډله وه چې دوی کښېنستل او د ژبې په اړه بحثونه کول. اسکندرنیان دا یو بل کس و چې د ژبې په اړه بحث کړی دی. اپیلونیوس ډیسکولس دا هم د یونانیانو یو مشهور سړی و او د هغه څخه وروسته هرډیانوس هم یو بل کس و چې دلته د په ژبپوهنه کې بحثونه کړي دي او کتابونه موجود دي. زه یوازې د دوی د نومونو باندې ځکه کفایت کوم چې په تشریحي او توضیحي توګه د دوی مطالعه یو بله ځانته موضوع ده. له یونان څخه وروسته د ژبې په تاریخ کې دوهم تر ټولو مشهور ځای روم دی، که څه هم چې روم همیشه د یونان په مقابل کې یا د نړۍ په اوږدو کې په جنګ مشهوره و، مګر له میلاد څخه تر 4مې پیړۍ وروسته پورې رومیانو له یونانیانو څخه د شانو په ترجمه کولو او د یونان په راچاپه کولو کې ډیر کوشش وکړي او علم یې ځان او دوی هم زیات آثار ولیکل. تر ټولو مشهور او لومړی ګرامر د وارو د خوا ولیکل سو. دغه څخه وروسته رمیوس پالمون پر ژبپوهنه کار وکړي، پریسکیانوس په ژبه کې کار وکړي او دا هغه درې مطرح خلک وه چې د کار یې مخته یوړي. کله چې موږ له 4مې میلادي پیړۍ څخه تر 15مې میلادي پیړۍ پورې ګورو، دا په نړۍ کې یوه د سقوط او د چوپتیا مرحله ده. په دغه مرحله کې خلک په جنګونو اخته دي او د سیمو نیولو او د نوو جغرافیو د رامنځته کېدلو زمانه ده. په 15مه پیړۍ کې یو لوی ټولنیز انقلاب وسو او ماشین منځته راغی او د ماشین د رامنځته کېدو سره سم په نړۍ کې د چاپ ماشین هم رامنځته سو. نو مذهبي خلکو چې د ژبې په خپرولو کې تر ټولو ډیره ونډه دوی اخیستې ده، ځکه دوی چې په هرې سیمې ته تلل نو مجبور وو د هغه سیمې د خلکو ژبه زده کړي او هغو ته د خپل دین لپاره تبلیغ وکړي. دوی لومړی د ژبو دغه راټول کړله، ژبې راټولې کړلې او د کتابونه چاپ سوله. د 40 ژبو نمونې په نامه یو کتاب چاپ سو او ډیر آثار چاپ سول. له منځنۍ پیړۍ څخه وروسته مواد را پیدا سول او پر موادو تحلیلونه شروع وه، څو بالاخره په 18مه او 19مه پیړۍ د 18مې په منځنۍ وختونو کې او د 19مې په شروع کې نوې ژبپوهنه را مطرح سول او ژبپوهنه د ځان ته علم په توګه ځکه مطرح سوله چې په دغه زمانه کې د ژبپوهنې مخ یو بیخي یو بل اړخ ته واوښتی. په دا وخت کې توماس لیانکر منځته راغلی، سکالیجر مخته راغلی، سانکیتیوس کارونه وکړه، مینروا و، پورتریال و، رابیتینیس و، یوهان کریستف ادولنګ و، جان ګوترفیلد فن هاردر و. بالاخره په 19مه پیړۍ کې دغه دوره د سر ویلیام جونز د انقلاب یا د سر ویلیام جونز له هغه وینا سره چې د ژبو په اړه یې وکړل او د ژبې شجرې رامنځته کړلې پای ته ورسېدل او یو نوې دوره د ژبپوهنې سول چې دا دوره د تاریخي ژبپوهنې په نامه یادېدل، چې هلته هم دوی اشتباه سوي وه. دوی تاریخي ژبپوهنه دې ته ویل چې ژبې یو له بل سره مقایسه سي، ژبې وکتل سي، د ژبې په تحولاتو بحث وسي، مګر اوس موږ دا بد کړي دي. د 19مې پیړۍ تر ټولو مشهور نور خلک کندیاک و، روسو و، جیمز هریس و، هورنتوک و، جیمز برنټ و، همبولټ و، شلایخر و، شلیګل و، ماکس مولر و، ګریم رونه و او دوی په ژبپوهنه کې ډیر زیات کارونه ترسره کړل او د ګریم رونو کارونه ډیر زیات مطرح او مشهوره وه. د هغه څخه وروسته په 20مه پیړۍ کې اوسنۍ ژبپوهنه رامنځته سول چې دوی ژبپوهنې ته د تخصص تر حده پورې کار وکړي. فردیناند سوسور د یو نوي انقلاب سره رامخته سو، نوام چامسکي چې تر اوسه هم ژوندی دی په دې اړه کار وکړي، هنري سویټ و، فرانس بواس و، اډوارد سایپر و، لیونارد بلومفیلد و، جی آر فرس و، انجامر او پیاژه هغه وروستي ژبپوهان دي چې تر 2015 پورې دوی په ژبپوهنه کې ډیر زیات کارونه کړي. تر دې ځایه پورې د ژبپوهنې هغه لنډ جاج او تاریخ و چې موږ به د خیره په راتلونکي درس کې د پښتو ژبپوهنې په اړه بحثونه ولرو او ستاسو سره به شریک کړو. هیله مند یو چې دا درس مو د توجه وړ وګرځي. دا ځکه تیز او ژر دی چې موږ په لنډه توګه په بنسټونو کې د ژبپوهنې د تاریخ په اړه وغږیږو، ولې په تاریخي ژبپوهنه کې په مکمل